بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه جنرنګ کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوال، نن چاګم ته راغلی ما د خپل خوږ استاد صاحب سره ناست یم. د مهران صاحب په نړو مننه کوم چې هغه یادګیرنه وکړه. استاد صاحب کلامونه ما ډېر په ډوکوالي اورېدلي وو. د استاد صاحب سره مې ډېره زیاته مینه وه، خو له بده مرغه ډېر وخت د کلي نه بهر پاتې شوی وم. د استاد صاحب کلامونه مې تازه نه وو اورېدلي. نن بیا په زړه کې یوه جذبه راوچته شوه او بهران صاحب د هغې استاد صاحب نامه هم را یاده کړه. نو په دغه هیله نن چې هغه م ته راغلی یم، د استاد صاحب نه به خوږ کلام ریکارډ کوم او کتونکو هغه به ستاسو سره شریکوم. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. د صابر شاه صابر صاحب په دغه کلام باندې استاد صاحب ته د ژوند رنګ پروګرام کې هرکلی ویم. وایي زری زری شي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي، زری شي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي، او ستوري د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي. او په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي، په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي، څوک چې زما په زور محراب ته ځي منبر ته رسي. استاد تاسو ته په ادبي خپرونه ژوند رنګ کې هرکلی ویم او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. په تېره باندې د مهران هم بیا هم مننه کوم چې هغه ستاسو یادګیرنه وکړه. استاد صاحب تاسو به د کتونکو سره څه شریک کوئ؟ ډېره مننه، شکریه. زه خو تاسو راغلي ستاسو په هغه باندې به زه خپل اوس خو زموږ دا وخت داسې دی چې لکه سپین ږیري شوي په هغه وخت کې به مونږ هر څه ویل، خو ستاسو وایي چې نه خامخا یو غزل پکې پکار دی. قطعا د هغه مناسبت سره به کوم دی یو دوه درې هغه پېښ کړو، یو دوه وقت یې پېښ کړم او بیا به یو کلام وایو. دا لومړنۍ قطعه ده. ښکاري څومره په چرچه کې، ښکاري څومره په چرچه کې، لکه ګل وي باغچه کې، یا سپوږمۍ د څوارلسمې یا چې نور وي لکه چکې، یا چې نور وي لکه چکې. دا دویمه قطعه ده. سپیرخ قسمته خو چې څوک ستا په قسمت وخېږي، سپیره قسمته خو چې څوک ستا په قسمت وخېږي، په خوی مکوټ متکبره بددیانت وخېږي. او اول ډېر ښه وي خو چې نوم ورته د مینې واخلې، بیا د انګلینډ د افسرانو نه اوچت وخېږي. اول ډېر ښه وي خو چې نوم ورته د مینې واخلې، بیا د انګلینډ د افسرانو نه اوچت وخېږي. دا یو غزل دی د مخکینی دور. په وخت کې د وصال سمه خادي را باندې راشي، جذبې د محبت څه طوفاني را باندې راشي، چې کله د راتلو خبر په ما د اشنا وشي، چې کله د راتلو خبر په ما د اشنا وشي، موسم کې د خزان تنکیس پرلي را باندې راشي. څه ډېرې شانګیرې لرم چې دا به یار ته وایم، څه ډېرې شانګیرې لرم چې دا به یار ته وایم، خو چې کله مخامخ شو ساډوبي را باندې راشي. او دا یو شعر دی چې دا ټیک ده چې د بل په غم خادي کول ښه نه وي، دا ټیک ده چې د بل په غم خادي کول ښه نه وي، خو ژوند رقیب چې وینم خوشحالي را باندې راشي. دا ټیک ده چې د بل په غم خادي کول ښه نه وي، خو ژوند رقیب چې وینم خوشحالي را باندې راشي. او محفل کې چې د خپلو چرته کښېنم ملګرو، محفل کې چې د خپلو چرته کښېنم ملګرو، هغه تېر هلکوالی او ځواني را باندې راشي. مننه. او فضل صاحب دا شعر دی چې دا ستا د تش دیدن په سبب دومره مجبوري شي، دا ستا د تش دیدن په سبب دومره مجبوري شي، پالنه هم د خپل هم د پردي را باندې راشي. او په لار کې ورته شمس د دیدن دام دی غوړولی، په لار کې ورته شمس د دیدن دام دی غوړولی، په تمه دی د دې که ناڅاپي را باندې راشي. په لار کې ورته شمس د دیدن دام دی غوړولی، او په تمه دی د دې که ناڅاپي را باندې راشي. ستاسو نظم هم د یو موږ اورېدلی و، مهران صاحب هم د هغې غوښتنه کړې وه دغه مهران صاحب په فرمایش باندې کتونکو سره شریک کړئ. نو ډېر خوند دې ستاسو ډېره شکریه. ووایو دې دور کې بس دغه په چا باندې ښه به نه لګي، خو خیر د مخکیني دور د اوسني دور په دغه کې ډېر لوی فرق دی که نه. دا یو دغه مې ویل د عام زمونږ د سیاسي مشران چې یا افسر د
پاکستان دی یا افسر د پاکستان یا نمرود خپله بنګله کې یا نمرود خپله بنګله کې یا خادم نن د عوامو د ډاکوانو په مخله کې ډاکوانو په مخله کې او دا د منبر ته مخاطب تا به وي چې ایماندار یم په لمنه مې مونځ کېږي تا به وي چې ایماندار یم په لمنه مې مونځ کېږي نن خو تا بوتان خوندي کړو د خپل زړه په تاخانه کې او څوک د یو نړۍ جړه کړي د چا خولې نه ګبین ساتي خولې نه ګبین ساتي څوک د یو نړۍ جړه کړي د چا خولې نه ګبین ساتي خدای دا څنګه جمهوریت ته څنګه انصاف دې کاله کې دې کاله کې او جی په دې دا یو شعر دی چې غلاګر د غزدانې خو غلو مونږ تر کوره غلاګر د غزدانې خو غلو مونږ تر کوره چوخان دې په بڑا هغه ناشته په حجره غلاګر د غزدانې خو غلو مونږ تر کوره چوخان دې په بڑا هغه ناشته په حجره کې او پاکستان کور می کندر شو هر څه یې نم څه چلو کوم پاکستان کور می کندر شو هر څه یې نم څه چلو کوم د شپې غلط لار نیوشم خدا لوټ شو په غرمه کې د شپې غلط لار نیوشم خدا لوټ شو په غرمه کې او بریلی که دیوبندی دی تبلیغی که پنځپیری دی بریلی که دیوبندی دی تبلیغی که پنځپیری دی مسلمان اخته کړی دی د دین مسلمان اخته کړی دی د دین لوی لانجه کې بریلی که دیوبندی دی تبلیغی که پنځپیری دی مسلمان اخته کړی دی د دین لوی لانجه کې او وخت بیا چغه وباسه ابدالي غزنوي غواړه وخت بیا چغه وباسه ابدالي غزنوي غواړه د مسلم حیا لوټ کېږي ښه په سپینه لوپټه کې او اخري قطعه ده د دولت د خدایانو ته سجدې هر خوا شروع دي د دولت د خدایانو ته سجدې هر خوا شروع دي او شمس لږ شان اختیار وکړه دې سنګینه مسله د دولت د خدایانو ته سجدې هر خوا شروع دي او شمس لږ شان اختیار وکړه دې سنګینه مسله الله ډیره مهرباني تاسو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ موږ سره پروګرام کې کېناستئ او تاسو زموږ په زمانه یو ارمانو چې موږ تاسو ته لاړو دا غسر کېناستئ نن دا ارمان الله به تاسو له جون هم راکړي چې په مخ کې هم داسې ښه کلامونه ولیکئ چې د هغې نه خلک څه قیاس وکړي او معاشره کې که داسې برایانې چې په هغې باندې نظرثاني وشي او هغه د معاشرې نه لرې شي نو تاسو په نړو باندې مننه ستاسو شکریه مننه تاسو چې خپل وخت دې راکړ او دا د پښتو د ادب دپاره چې کوم دی خپل وخت قیمتي کوئ ګرځئ الله تعالی تاسو چې کوم دی په ژوند کې په عمر کې برکت کړي